د غنی خان چې کوم د مرګ تصور دی هغه د دنیا د هر چا نه مختلف دی. په دنیا کې یو څوک هم داسې نشته چې هغه د مرګ نه ویریږي نه. خو غنی خان یو واحد داسې انسان او واحد داسې شاعر دی چې هغه مرګ ته خوشحالي. غنی خان وایي چې مرګ یو داسې پرده ده چې دا د عاشق او د معشوق په منځ کې حائل ده. خلک وایي لاړ بوډا شو، غنی خپل مستی وخور، زه یم ناس د یار وختو کې د نرګس ګلونه ږدم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه معلم افضل او زه په خپل چینل معلم نامه کې ستاسو په درون حضور کې حاضر یم. قدرمنو، دا ویډیو د غنی خان سیریز دویمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به مونږه د غنی خان د مرګ په تصور باندې بحث کوو. مونږه د دې ټاپک انتخاب ولې کړی دا غي وجه دا ده چې د غنی خان چې کوم د مرګ تصور دی هغه د دنیا د هر چا نه مختلف دی. په دنیا کې یو څوک هم داسې نشته چې هغه د مرګ نه ویریږي نه. یو کس هم داسې نشته چې هغه د مرګ یره په زړه کې نه لري. خو غنی خان یو واحد داسې انسان او واحد داسې شاعر دی چې هغه مرګ ته خوشحالي او د هغه چې کوم وجه ده نو هغه ډیره دلچسپه ده. غنی خان وایي چې مرګ یو داسې پرده ده چې دا د عاشق او د معشوق په منځ کې حائل ده. یعنی که د مرګ دا پرده لري شي نو د انسان ملاقات به وشي د الله رب العزت سره. د خپل جانان سره د ملاویدو صرف یو لار ده او هغه لار ده چې مرګ راشي. نو د غنی خان د پاره مرګ د خوشحالۍ سبب دی. غنی خان وایي که مرګ راشي نو زه به د خپل جانان سره ملاو شم. او مونږ په مخ کې سیریز کې ویډیوز کې دا خبره کړې ده چې د غنی خان جانان څوک دی؟ هغه د الله رب العزت ذات دی. نو قدرمنو، زه به ستاسو په حضور کې داسې شعرونه وړاندې کوم چې د هغې نه د غنی خان د مرګ تصور واضح شي او په تاسو باندې دا خبره واضح شي چې غنی خان څنګه مرګ ته خوشحاليږي. بل د غنی خان چې د مرګ د بیان کم انداز دی نو هغه ډیر بهترین دی او هغه ډیر دلنشین دی او هغه ډیر زړه راښکونکی دی. نو راځو مونږه د هغه شعرونو ته. غنی خان په یو ځای کې وایي چې نه منم یار مرګ انجام د هسته نه دی او خلاصېدل شراب په جام کې اختتام د مسته نه دی او چې ماښام د کوم شپې وي نو د هغې سبا هم وي، چې رڼا وي تیاره هم وي، چې تیاره وي رڼا هم وي، او چې یو نه وي بل هم نه وي او که وي نو وي به دواړه. دې دریاب له چرته شته دی لرې بله یوه غاړه. ګوره قدرمنو، تاسو دې شعر ته که په غور باندې دا واورئ تاسو نو نه منم یار مرګ انجام د هسته نه دی. دا څنګه کېدای شي چې الله رب العزت دومره یو بهترین مخلوق پیدا کړی دی او د هغې اختتام په مرګ باندې وشي؟ وایي دا زه نه منم چې مرګ انجام د هسته نه دی، خلاصېدل شراب په جام کې اختتام د مسته نه دی او چې ماښام د کوم شپې وي د هغې سبا. اوس دې ځای کې تشبیهات ته تاسو ګورئ او په دې ځای کې په کومه طریقه باندې هغه موږ ته خپله خبره را سمجاوي چې ګوره په دنیا کې هر یو څیز په پیر کې پیدا دی، په جوړو کې پیدا دی. صحیح ده؟ ځمکه، اسمان، نر، ښځه، ورځ، شپه، رڼا، تیاره، په دنیا کې هر یو څیز په پیرز کې په جوړو کې پیدا دی. نو دغه شانته شاعر وایي چې د کوم ماښام نو د ماښام مطلب دا دی چې د دې به سبا هم وي. کنور په ماښام کې د دې تیارې دا تکلیف برداشت نه کړي نو په سبا باندې او ښایسته ځلېدونکی انور نشي راغتی. نو دغه شانته چې انسان مړ نشي نو هغه ته یو بل ژوند ملاوېدی نشي. نو شاعر وایي چې دې دریاب له چرته شته دی لرې بله یوه غاړه. د انسانیت د دې هستۍ چې دا کوم دریاب دی نو د دې یوه غاړه چرته ده؟ په دنیا کې ده او د دې دویمه غاړه چرته ده؟ هغه په آخرت کې ده. نو د مطلب په منځ کې د دې یو وقفه ده، په منځ کې د دې یو پرده ده او هغه د مرګ پرده ده. نو چې کله مرګ راشي نو دې سره د هستۍ اختتام نه کیږي بلکې دا د یو فیز نه بل فیز ته شفت شي. دغه شان په یو بل ځای کې غنی خان مرګ مونږ ته څنګه بیانوي؟ وایي مرګې دې راشي چې کله وسوي، ګل به ملاس کی وی او یا به اس وی او یا به ټوپک وی یا به قلم وی، ډوب به په خندا کې د دنیا غم وی. مرګې دې راشي چې کله وسوي. مونږ ټول د مرګ نه یریږو، مونږ وایو چې مرګ دې نه راځي،
ځکه چې نه زمونږه تیاری شته نه ورته مونږه تیاری، او دا یو خوفناک حقیقت دی مرګ. خو شاعر سوی مرګې دی راشي چې کله و بالکل د مرګ د خوف نه بې نیازه دی. مرګې دی راشي چې کله وسوي، او کله چې مرګ راځي نو زه په دنیا کې فارغ نیم ناسته، یا د مرګ د یاره نه به زه په کټ کې نیمه پروت، چې کله دا راشي نو ګل به ملاس کی وي او یا به اسوي او دغه شان یا به ټوپک وي. مطلب زه به د دنیا په مشغلو کې مشغول یم، یا به خپل شعر او شاعری کوم، یا به د خپل جانان سره مینه کوم، یا به چرته په اس باندې ګرځم، خو دوم به په خندا کې د دنیا غم وي. زه به ورته په خندا باندې ویلکم کوم، زه به ورته دا نه وایم چې مرګ راغلی زه به جړاګانې کوم. نو دلته دا مرګ ته چې کومه طریقه باندې د هغې ډسکرپشن کوي او په کومه طریقه باندې د هغې بیان کوي نو هغه ډېر دلنشین دی. او دغه شان ته یو بل ځای کې غني خان وایي چې مرګ گوا د رب د مینې رحم د انسان سره. دا ډېر ښایسته شعرونه دي. مرګ گوا د رب د مینې رحم د انسان سره، مرګ یوه واده د سپرلی شوي د خزان سره، او مرګ لویه نیکي ده چې تا وکړه د انسان سره. مرګ هغه نیټه چې جانان کېښوه د جانان سره، مرګ هغه نیټه چې جانان کېښوه د جانان سره. یعنی مرګ څه شی دی؟ مرګ په اصل کې د فنا یا د ختمېدو پیغام نه دی، بلکې دا خو یو نوې شروعات دی، دا خو د طلوع یو پیغام دی. شاعر وایي چې مرګ په اصل کې هغه وعده ده چې هغه جانان د خپل جانان سره کړې ده چې زه به تاله مرګ راولم نو تا به ځان ته راغواړم، تا به زه راغواړم، تا سره به زه ملاقات کوم او تا سره تاله به زه خپل نعمتونه در کوم. نو شاعر دلته سوای چې دا مرګ چې کوم دی دا یو خوفناک حقیقت نه دی، بلکې دا خو د یو جانان د بل جانان سره واده ده. نو دا خو یو ښایسته څیز دی، دا خو یو داسې څیز دی چې هر یو کس ته د ملو شي او هر یو کس ته په خوشحالۍ سره قبول کی. او دغه شان ته په یو بل ځای کې غني خان مونږ ته د مرګ بیان څنګه کوي. وی د مرګ ویره کې پټ راز د ژوندون د خورېدو دی، او تیاره کې لکه پټ راز د سترګو د لیدو دی. او د مرګ ویره که نه وی ژوندون به تیر نکړي څوک کال، فراق کې کله خوښ وي چې څوک وسکي وصال. د غني خان یو بل شعر دی، وی د وصال مزه که ما نه وی څکلی، په فراق به تر ازله هم خوشحاله. اول ړوندم تا بنا کړم بیا د ړوند کړم، او ځکه نه راکوي ژوند مزه اوس ماله. قدرمنو په دې شعر کې چې دا کوم ما تاسو ته بیان کو، په دې کې غني خان دا خبره کوي چې کوم کس په ژوند کې یو ځل د خپل محبوب سره د ملاقات مزه وسکي نو هغه بیا ټول عمر جدایي مزه نه ورکوي. هغه ته چې یو ځل د وصال هغه مزه او هغه چسکه ملو شي نو بیا هغه ته هجران، جدایي، دا فراق دا ډیر زیات ګران شي. نو شاعر وایي چې زما د خپل جانان سره د وصال ارمان دی، زه د هغه سره د ملاوېدو خواهشمند یم، نو اوس دا فراق دا جدایي دا زمانه نه برداشت کیږي، نو زما دا خواهش دی چې مرګ دی راشي او ما د ځان سره بوزي چې زما د خپل جانان سره ملاقات وشي. قدرمنو اوس چې دا کم شعر زه تاسو ته ویل وایم نو په دې کې غني خان د مرګ ویلکم څنګه دی، هغه مرګ ته هرکلی څنګه وایي، او هغه مرګ څنګه یو د خوشحالۍ باعث ګڼي، او هغه د الله رب العزت سره چې کوم ملاقات کول غواړي نو هغه په کومه طریقه کول غواړي، هغه ډیر دلچسپ دی. ووره وی زه چې ورلور شو په خندا او چورلکونو، زه چې ورلور شو په خندا او چورلکونو، ګرانه د دالاره په نفلونو او منځونو، او کته زما منی نو زما خدا سے خوخه ده، او کته زما منی نو زما خدا سے خوخه ده، یاره مولا جان په دې بل طرف راتاو شته. مولا د غنی مطابق هغه الله رب العزت ته ورزي د یاره په لار باندې، او غنی خان الله رب العزت له ورزي د مینې او د محبت په لار باندې. اوس په دې شعر کې شاعر وایي زه چې ورلور شو په خندا او چورلکونو. ګوره ملاقات خو کیدونکی دی، هغه خو که د چا خوښه وي او که نه وي، هغه د غني خان خپل شعر دی که نه.
وای چې عجب زو عجب لاره عجیب کاروان روان دی ما ورستی پړاو ته بیاي که زم او که زنزم نو هغه خو به مونږ اسیم زو ار یو سړی بزی که د چا خوخی او که د چا نه. نو غنی خان وای چې دا یو حقیقت ته چې مونږ به د خپل رب ته زو نو خنه د چې مونږ په خندا او په خوشحالو باندې لاړ شو مونږ په تیارې سره لاړ شو د دې نه چې دا نور لارې چې کمی دي نو دا د مشقت نم ډکی دي او د سختو نم ډکی دي. نو د غنی خان چې د کوم لارې انتخاب کړي د خپل جانان سره د ملاوېدو نو هغه د محبت لار ده هغه د خوشحالۍ لار ده هغه د حسن لار ده او هغه د جمالیات او د حسن په لار باندې خپل جانان لا ورزي. او دغه شانت غنی خان د خپل د مرګ تصور په نور خاستو او رنگینو الفاظو کې مونږ ته داسې بیانوي وی مرګه ز چرته ورکی غزلانه یم اوسګار او خم د رنگ کې لا خمار شته زت لپه ډکاوم او خلک وای لاړ بوډا شو غنی خپل مسته او خور زیم ناس د یار وختو کې د نرګس ګلون اقدم مرګه ز چرته ورکی غزلانه یم اوسګار مرګ توای چې ز فل حال د ژوند نه خوندونه اخلمه او زه ژوند انجوای کوم او مطلب مرګ سره هغه به کوم بے باکه باندې مکالمه کوي او مرګ ته هغه په کوم انداز سره مخاطب دی چې مرګه ز چرته ورکیږه زلانه موزګار او خم د رنگ کې لا خمار شته زتر لپډ کوم لازمه ځواني او زما د الله رب العزت سره چې کوم مینه ده هغه کې لا ډیر زیات توان دی هغه لا ځوانه ده زما هغه مینه او هغه جذبه زما لا ځوانه ده. نو په دنیا کې زه لګیم د الله رب العزت سره لا مینه زما قائمه او دائمه ده نو استاد راتلو فل حال ضرورت نشته او کله چې استاد ضرورت پیښ شو نو زه به تاسو خپل بلاوه درولېګم او بیا ما پس راش او خلک وای لاړ بوډا شو غنی خپل مسته او مستی د غنی خان په شاعرۍ کې د مسته د لفظ ډیر زیات استعمال شوی چې مستی وی او ځواني وی. نو د غنی خان د مستی چې کوم کانسپټ دی یا تصور دی هغه څه دی. غنی خان مستی په خپل ځان کې هغه د الله رب العزت چې کوم معرفت دی او داغه چې کوم پہچان دی داغه چې کوم عبادت دی او داغه سره چې کوم مینه ده د هر څه ته غنی خان وی مستی. نو وای چې غنی خپل مستی او خور دا هغه مستی نه کوم چې مونږه پښتانه په عام اصطلاح کې استعمالو چې دا سړی ډیر مست دی دا هغه مستی نه ده. د غنی خان د مستی کانسپټ ټوټلی ډیفرنٹ دی. غنی خان مستی دی توای چې دا زما په زړه کې د الله رب العزت کوم مینه ده او دا زه د هغه په مینه کې کوم مست یم نو د دې د وجه نه دی ته زسوم مستی. د دې د وجه نه ما په تیر ویډیو کې د غنی خان تصوف ته مست تصوف ویلو داغه وجه دادا چې غنی خان د مسته د لفظ بار بار په خپل شاعرۍ کې وروړي او د الله رب العزت چې کوم مینه ده نو هغه ته هغه د مسته نوم ورکړي. قدرمنو د غنی خان په شاعرۍ کې خود مرګ تصور ډیر زیات بیان شوی دی او د هغه بلها شعرونه او د هغه بلها کلامونه په دې موضوع باندې موجود دي. خو د وخت د کمی لګبله ز تاسو ته اخیری 2-3 شعرونه وړاندې کوم. وای کسترګ خپل نشته خپل یاد خوښتا او که تخت د باچا لري د جلات خوښتا او دازه چې مسکې شونډې د تیار شپه کې ولاړ یم د یار مړوند کنوي امداد خوښتا او دا غم د مینې غم د خوشحالۍ په شان خوږ دی دا غم د مینې غم د خوشحالۍ په شان ته خوږ دی د غم مالکم خان دی جایداد خوښتا. ګوره په دې کې هم د مرګ تصور بیان شوی دی. که تخت د باچا لري د جلات خوښتا دا جلات څوک یادي مرګ یادي. مطلب دا دی چې انسان سره په دنیا کې دلته مرګ تړلې دی او انسان چې ژوندې دی نو مرګ د سره د په تعاقب کې دی هر ټایم د په تعاقب کې دی. خو شاعر وای چې دا غم د مینې غم د خوشحالۍ په شان خوږ دی او د غم مالکم خان دی جایداد خوښتا. شاعر دلته په اصل کې خبره کول دا غواړي چې ټیک دا مرګ چې کم دی یا د دنیا غمونه نو دا خو قابل غم او قابل پریشانی خودي صحیح ده دا د پریشانی سبب خودي خو په دې کې د خوشحالۍ یو راز پنهان دی په دې کې د خوشحالۍ یو راز پټ دی. او بیا اومه خبره
چې د خوشحالي ولی ځکه چې دا زما د الله رب العزت سره د ملاقات کولو یو وجه ده، د هغه سبب ده، د هغه دا کاز ده، د دې د وجه نه بزم او د الله رب العزت سره ملاقات کوم. امید لرم چې دا شعرونه بس تاسو خوښ شوي. که تاسو خوښ شوي نو زمونږ دا چینل تاسو لایک کړئ. په کمنټ کې د غنی خان په باره کې که تاسو سم ویل غواړئ، که تاسو سوال هغه تاسو مونږ نه کولی شئ. زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ او دا شیر کړئ. ډیره مننه. د الله پامان.